تاسو به اوس پروګرام اورئ پوهه رڼا ده. السلام علیکم. لیا قاسم آپ تاسو په خدمت کې حاضر دی. پروګرام دی پوهه رڼا ده. دا پروګرام هر هفته موږ تاسو په خدمت کې هم په دې ورځ او هم په دې وخت وړاندې کوو. غرض مو دا دی چې مونږ غیر رسمي توګه باندې د تعلیم اهمیت څرګند کو او خلق دې ته تیار کو چې تعلیم د هر شهری یا هر استوګن بنیادی ضرورت دی او چې بنیادی ضرورت شو نو دا د هغه بنیادی حق هم شو. د پاکستان اساسی قانون هم د خلکو دا حق منلی دی او تر 14 جماعتو پورې دا د ریاست یا مملکت ذمہواری ده چې هغوی خلکو ته د تعلیم سہولتونه ورکړي. څنګه چې تیر پروګرامونو کې مونږ ویلو چې 3 اهم شعبې دي: شاگرد، استاد، نصاب او د ښوولو ځای. 4 اهمې ستنې دي د تعلیم او تعلیم په دې 4 واړو ستنو ولاړ دی. دې کې چې یو هم کمزوري نو تعلیم مقصد نشي پوره کېدی. تیر پروګرام کې هم مونږه خواست کړو محترم ډاکټر خادم حسین صاحب ته چې د تعلیم ماهر دی. نن چې مونږه دوی دپاره کوم موضوع اغوستې ده نو هغه په دې 4 ستنو یا 4 عناصرو کې یو عنصر چې استاد دی په هغې به دوی سره خبرې کوو. ډاکټر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. تاسو دا راته ووایئ چې د تعلیم په شعبه کې د استاد څه اهمیت دی، یعنی د ښوونکي څه اهمیت دی؟ د تعلیم چې څومره چې تاسو شعبې بیان کړي یو مهمې شعبې دي یا د تعلیمي نظام ورته موږ ویلی شو. په هغې کې د بنیاد درجه لري استاذ. د هغې بنیادي وجه دا ده چې استاذ نه صرف دا چې کوم څیزونه ښودلی کېږي، کوم نصاب دی، د هغې صحیح ترسیل او ابلاغ کولی شي. هغه براه راست د شاګرد سره یا ماشوم سره کوم چې زده کوونکي د محصلینو کې راځي هغه سره براه راست تعلق ساتي او د استاذ په ذریعه د تعلیم ماحول یا د تعلیم ځای یا هغه ماحول کې تخلیقیت مخې ته راځي یا ایجادیت مخې ته راځي یا تنقیدي شعور مخې ته راځي. گویا کې که تاسو د تعلیم نه د استاذ دغه ستنه یا دغه عنصر لرې کوي نو نصاب په خپل ځای موجودي، شاګرد هم په خپل ځای موجودي، ځای هم په خپل ځای موجودي، خو دا به د تعلیمي نظام برخه نه، دا به یو غیر منضبط یو داسې ځای وي چې هغلته په ټوکړو ټوکړو کې یا اجزاو کې خو لږ ډېر زده کړه کېدی شي خو هغه به د ښوونځي هغه ماحول نه جوړوي. مطلب دا چې تعلیم په مخ کې به نه ځي، دا ګاډی چې کوم تعلیم دی دا مخ کې نشي تللی بغیر د استاد نه. بالکل همدغه شان ده. اوس څنګه چې ما عرض وکړو که د نصاب ابلاغ دی، ترسیل دی، خول دی، که د ماشوم هغه تربیت دی کوم ته چې موږ ټرانسفارمیشن وایو چې هغه یو شخصیت نه بل شخصیت ته بدلیږي، دغه شان صرف شاګرد نه بدلیږي. د استاد کمال دی چې هغه په خپله هغه څیزونه ټرانسفارمیشن ایسوي، د ټیچینګ لرنینګ پروسس یا د زده کړې د ماحول ایسوي، نو هغه په خپله هم بدلیږي، په خپله هم پکې تبدیل راځي، په خپله هم زده کړه کوي، په خپله هم دغه شخصیت کې پراختیا راځي. او دغه شان د دې دواړو د تعامل سره د تعلیم هغه ماحول جوړیږي کوم کې چې تاسو ویلی شي چې ایجاد او تخلیق مخې ته راځي. ډاکټر صاحب مونږ عموما وایو چې کور چې دی دا هم یو مدرسه ده او مور پلار یا د کور کې چې کوم کسان وي هغه بچي ته یو تعلیم ورکوي، یو ټریننګ ورکوي، یو تربیت ورکوي. دې ته مونږ غیر رسمي خو ویلی شو، لا معاشره چې ده هغه هم یو تعلیم ورکوي. نو تاسو څه ګڼئ چې د استاد مونږ د دې نورو خلکو نه څنګه بیلولی شو؟
څنګه چې تاسو په خپل وې چې دغه غیر رسمي وي هغه د یو خاص نظام تحت نه د هغې کې دا تصور نه چې د څنګه چې د استاد دپاره دی چې د اسان نه ګران غاړې ته او د ساده نه پیچیده غاړې ته او دغه شان د ماشوم د عمر مطابق د هغې د نفسیاتي د فکري جسمانی او روحاني ضرورتونه په نظر کې ساتل هغه شان نصاب وضع کول او استاد هغه شان اکټیویټیز یا هغه شان عملیات په کلاس کې کلاس روم کې یا په ښوونځي کې کول د یو نظام تحت وي او دا رسمي وي او د دې د تصوري د پیمایش کېدی شي دا میجریبل وي چې کوم غیر رسمي انداز دی کوم چې تاسو د مور او پلار خبرو کا یا تاسو د کوسي او د چم خبرو کا یا تاسو د جماعت او د اجري خبرو کا دا په خپل د تعلیم یا د علم یا د زده کړې یا د مشاهدې یا د پوهې لوی ذرایع دي خو دا رسمي نه دي دا میجریبل نه دي مونږ دا نشو معلومولی اصل کې چې څومره زده کړه ماشوم مور نه وکړه څومره زده کړه ماشوم پلار نه وکړه څومره اثر پې د اجري و جماعتو او څومره اثر پې د پیمایش نشو کولی چې څومره اثر پې د کوسي او څومره اثر پې د کلیو خو مونږ د استاذ په حواله دا پیمایش کولی شو د هغې دپاره تحقیقي لارې ګودري اختیارولی شو. ډاکټر صاحب دا راته ووایي چې استاذ چې دی دا کم قسم سړی یا کم قسم ښځه پکار ده د هغې صلاحیتونه یا معیار یا د هغې موزونیت یا د هغوی اهلیت په دې لږه تاسو رڼا واچو چې دا څنګه پکار دي. هغې کې یو خبره خو دا ده چې استاد کوم موضوع ترسیل کوي ابلاغ کوي د زده کړې عمل کې شریک وي په هغې د هغه د پوره ولقه کې د هغې باندې د پوره کمانډ دي د هغې باندې د پوره خبرې او هغې باندې صرف هغه څیزونه نه خبر کوم څیزونه چې په کتاب کې دي یا په نصاب کې دي یا په کورس کې دي هغه څیزونه د خبرې کوم چې نوي تحقیق سره مخې ته راځي او د روزاني حساب سره مخې ته راځي. مثلا که د ریاضي یو استاد دی نو هغه د صرف د تناسب د تعامل نه خبر د تناسب تعامل کې چې کومې نوې طریقې د ښودنې راغلي دي او کومې نوې تحقیق دی هغه تناسب په حساب راغلی دی یا د الجبرې په حساب راغلی دی یا د ټریګنومټري د مثلثونو تثلیثي نظام په حساب راغلی دی هغې نه دوم خبرې دغه شان تاسو د هر مضمون خبره کولی شي دا خو یو خبره شو او مهمه خبره ده دا بنیاد دی. دویم چې کوم بنیاد دی هغه دی چې هغه د ماشوم ته د ترسیل یا د ابلاغ نظام دپاره د کوم عملیاتو ضرورت وي د کوم اکټیویټیز ضرورت وي د هغه اکټیویټیز یا طریقه تدریس ورته ویلی شي د تدریس طریقې نه دی خبرې او د تدریس ټیچنګ میتھډ بالکل ټیچنګ میتھډالوجي د تدریس هغه طریقه کې د مسلسل ارتقا راځي هغې هم نوې ایجادونه کېږي نو هغه صرف دا نه دی چې هغه د یو خپل استاذ نه زده کړي وي او په کومه طریقه زده کړي وي نو همغه طریقه د اختیار کړي هغه طریقه هم اختیارولی شي خو دې سره د هغه مسلسل تربیتي نظام کې شرکت دا مهمه خبره ده او د تدریس د طریقو چې کومې نوې تحقیقونو په ذریعه مخې ته راغلي دي د هغې نه خبرېدل او هغه په مخ کې وړل دا دویمه مهمه خبره ده. بیا درېیمه مهمه خبره دا ده چې هغه د ماشومانو سره کله چې د زده کړې په عمل کې شریک وي نو د اورېدو یو لوی صلاحیت لري د لیسننګ لوی صلاحیت لري د لیسننګ یو هنر دی اورېدل یو هنر دی او دغه هنر زده کړه د استاد دپاره د ملا تیر دی یا تاسو ورته ویلی شي چې اکسیجن دی که دغه اورېدلو صلاحیت یا د اورېدلو دا هنر په استاذ کې نه زما خیال دی چې هغه د ترسیل عمل یا د زده کړې عمل په مخ کې نشي بوتلی او هغه یو ماحول نشي جوړولی کوم ماحول کې چې تخلیقیت او تنقیدي شور مخې ته راځي. بیا څلورم مهم اړخ چې کوم د یو استاد نه استاد جوړي هغه دا دی چې د هغه خپل رویه دی د علم خوښې وي هغه د علم سره د مینې یو مثال وي هغه د یو داسې موډل وي چې هغه په ډایلاګ کې شریکېدی شي هغه په مکالمه کې شریکېدی شي او هغه داسې تصور نه کوي چې دا ماشوم دی او د دې ماشوم به څه سوچ وي هغه په دې یقین لري چې د دې ماشوم سره سوچ شته او د دې سوچ اورېدل یا احساس شته او د دې احساس اورېدل د هغه د بنیادي فریضو نه یو فریضه ده. نو دغه اخیری خبره چې ما کوم وکړه چې یو داسې کنډکټ د استاد یو داسې رویه د استاد چې هغه علم خوښې رویه وي هغې نه
نه د علم خوښې ماحول جوړیږي، د علم زده کړې ماحول جوړیږي. نو دې سره تړلي د هغه عادتونه دي کوم چې تاسو ورته ویلی شي چې د عدم تشدد په بنیاد وي، هغه د غصې نه او د تریخوالي نه ځان ساتي، او هغه د خلکو یا د خپلو ماشومانو د محصلینو رایې ته هغومره اهمیت ورکوي څومره اهمیت چې د خپلې رایې ته ورکوي، او د زده کړې عمل کې د مسلسل شریک وي. نو دغه شان به دغه عادتونه هغه به د یو ماډل شکل کې مخې ته راځي چې ماشومان یا محصلین ورته ګوري نو به داسې ښکاري چې دا د علم یو مثال دی. نو هغه شان به هغې ماشومان باندې څنګه چې د مور پلار ډېر لوی اثر وي، داسې په د استاد ډېر لوی اثر وي. نو هغه د یو مثال چې ورکوي نو هغه مثال ماشومان مخې ته علي وبوځي، که هغه تنقیدي شور مثال دی نو هغه مخې ته بوځي، که تخلیق مثال دی نو هغه مخې ته بوځي، که د سوچ او د مشاهده مثال دی نو هغه مخې ته بوځي. نو دا دی چې په خپل مضمون د مکمل کمانډ وي، هغې باندې د مکمل گرفت وي، هغه د خپل ولقه کې راولي. دویم دا چې د ابلاغ صلاحیت دی لري. دریم دا چې په مکالمه کې شریکېدی شي. څلورم دا چې هغه طریقو نه خبري، تدریس د طریقو نه خبري او هغې کې مسلسل زده کړې کوي. ډاکټر صاحب یو دماغ خلونو په دې موضوع مخکې خبرې کوو. جاړي چې بلبل فانی بهار راکنا، فاندي چې ګلونه موسیقا راکنا. جاړي چې بلبل فانی بهار راکنا، فاندي چې ګلونه موسیقا راکنا. سہاجاتو ناراضی اشناگنے دو شمس حاجاتو، شم بلوم خو انتظار راکنا، شم بلوم خو انتظار راکنا. جاڑی چی بلبل فانی بہار راکنا، خاندی چی گلونا موسیقا راکنا. بس دایا ودانا خر والا راکنا.
جاړي چې بلبل فاني بهال را کنا خاندي چې ګلونه موسیقا را کنا بلبل فانی بهار را کنا خاندي چې ګلونه موسیقا را کنا جاړي چې بلبل فانی بهار را کنا خاندي چې ګلونه موسیقا را کنا आप सुन रहे हैं रेडियो मिजान FM 96.6 पेशावर। تاسو ته یو ځل بیا هرکلی زم بیا قسیماب او ما سره موجود دی ډاکټر خادم حسین صاحب. زموږ موضوع ده د پوهه رڼا د په سلسله کې د استاد اهمیت په تعلیمي نظام کې. ډاکټر صاحب تاسو څلور صلاحیتونه د یو استاد بیان کړل. درته وایي چې د استاد دپاره جسمانی ساخت یا د هغه ډرس جامه د دې څه اهمیت دی؟ ګورې چې دا تاسو دوی څوک اخیستی شي که نه چې ډېر په اسانه یو خو هغه ده چې کوم ته مونږ فارم وایو یا شکل وایو چې کوم بهر ښکاري، بل هغه دی چې کوم دننه چې ښکاري نه د چې مونږ کومه خبره وکړه نو د بنیادي اهمیت د هغه څیزونه وي چې هغه دننه وي د مغز په صورت کې موجود وي. چې کله مغز موجود وي نو فارم یا شکل په خپله مخې ته راځي. د هغې دپاره د محنت کولو ضرورت نه هغه یو طبیعي طور مخې ته راځي، یو فطري طور مخې ته راځي. نو دغه څلور څیزونه چې څنګه مونږ ووایو که نه چې هغه د ابلاغ هنر زده کړی وي، هغه د تدریس طریقو نه خبر دی. تاسو مطلب دا چې کوم د دننه د کوم خصوصیات دي هغه د ظاهر هم جوړوي، هغه د ظاهر هم جوړوي او د دننه خصوصیاتو نه د ظاهر دپاره چې د کوم عادتونو ضرورت دی یا د کوم بیهیویرل سیسټم ضرورت دی، د کوم رویاتي یا د رویې د نظام ضرورت دی، هغه ترې نه په خپله مخې ته راځي. هغې دپاره د هغه نه دا نی چې هغه پې ډېر لوی محنت وکړي، لکه هغه فطري طور مخې ته راځي. خو هغې دپاره ظاهره خبره دا ده چې مثلا چې کله یو مثال صرف ورکوم، مثلا چې کله استاد په دې خبرې چې د تعلیم یو داسې ماحول پکار دی چې په هغې کې د تنقید شعور راشي ماشومانو کې، ماشومان هنرونه مې زده کړي، ماشومان د ماحولیاتو شعور مې زده کړي په هر مضمون چې ښیي، او ماشومان د شریعت اصول مې زده کړي. نو فطري طور هغې سره دا تړلې خبره ده چې کله د ماحولیاتو شعور وي نو د ګندګۍ نه ځان ساتل یا د بیمارو نه ځان ساتل، نو ظاهره خبره ده چې جامع صفا، ځای صفا، د ناستې ځای صفا، بهر ماحول صفا، اوبه نسخه کول، ونو ته نقصان نه رسول، دا عادتونه په خپله بیا مخې ته راځي. خو چې مغز باندې دا څیزونه یا دننه دا څیزونه باندې مازغه خلاص وي نو د بهر نه دا عادتونه په خپله جوړېږي. ډاکټر صاحب تاسو څه مشاهده ده چې اوس چې موږ ګورو خاص کر په حکومتي سطح باندې چې کومې تعلیمي ادارې دي، خاص کر موږ واخلو زموږ ابتدایي تعلیم لا ثانوي تعلیم چې دلته کوم استادان کار کوي، آیا هغوی په دې معیار پوره دي او که دین ترڅا د پوره دي او چې نه دي نو دا ولې؟ ګورې چې هغې دپاره هم څنګه چې ما مخکې عرض وکړو چې یو وي که نه مغز او بل وي د هغې فارم یا د هغې شکل. نو زمونږ د بدبختۍ نه داسې شوې ده چې په دې سماج کې د تېر شوي بله کلونو نه
د فام باندې زیاته توجه ورکړی کیږي، مغز باندې توجه ډېره کم ورکړی کیږي. که تاسو وګورئ نو چې کوم د استادانو د برتای نظام دی نو هغې باندې د فارم خوشته لکه شکل خوشته، مثلا دا چې دومره سبق دی ویلی وي، دا ډیګري دی ورسره او دا دی ورسره د ټریننګ ډیګري وي او دا امتحان دی پاس کړی، لکه بی ایډ دی کړي، ایم ای دی کړي او د پبلک سروس کمیشن امتحان دی پاس کړي او انټرویو دی پاس کړي، نو دا فارم دی، دا شکل خو بهرحال موجود دی. هغه خو تاسو ویلی شي چې د هغه تصور چې دینه شاید چې هغه اهلیتونه راولاړ شي یا هغه صلاحیتونه د کې به وي یا دې کې به وي، کوم صلاحیتونه چې د ښه استاد جوړولو لپاره ضروري دي. خو داسې ډېر کم دي چې کوم مونږ ووایو چې کوم د ایسنس په حواله، د مغز په حواله دغه څلور صلاحیتونه موجود وي په استاذ کې. د هغې ډېر وجې کېدای شي، د هغې سماجي وجه ده، سیاسي وجه هم دي، معاشي او اقتصادي وجه هم دي، کلتوري وجه هم دي، هغې باندې جدا بحث کېدای شي. خو د مغز په حساب مونږ داسې ویلی شو چې هغه شان استاذ په رسمي توګه رسمي تعلیم کې د سرکاري رسمي تعلیم کې ډېر کم موجود دی چې هغې نه یو تخلیقي شعور مخې ته راشي، تنقیدي شعور مخې ته راشي. که داسې وای نو دلته به اوس ډېر لوی لوی ساینسدانان او ډېر لوی لوی عالمان او مفکرین پیدا شو. خو موږ ګورو چې داسې دنه ماشومانو ته د شارټ کټ یا په لنډه د منزل ته د رسېدو لارې ګودرې ښیي، امتحان پاس کول، نمبر یې ډېر اخیستل او بیا ځان له نوکري لټول. چې کوم د تعلیم اسنس دی، مغز دی، تنقیدي شعور او هنرونه او ماحولیتي شعور او شهریت اصول دا ډېر کم مخې ته راځي. نو دې اندازه لګي. تاسو ته یو ځل بیا هرکلی پروګرام دی پوهه رڼا ده او موږ سره موجود دی ډاکټر خادم حسین صاحب. زموږ نننۍ موضوع ده د استاد اهمیت په تعلیمي نظام کې. خادم حسین په تاسو دا فرمایل چې دا کوم استادان لا مدرسین لا ټیچرز چې په ادارو کې دي، که هغه سرکاري ادارې دي که غیر سرکاري ادارې دي، هغوی زیاتر په هغه معیار باندې پوره نه دي کوم چې د تعلیم نظام په مخ کې بوتلو دپاره ضروري دي. اوس دا راته ووایي چې تاسو وویل چې دې وجه سماجي یعنې اولسي یا سوشل هم ده او د دې وجه سیاسي هم ده او د دې وجه اقتصادي هم ده. تاسو څه ګڼئ چې دا وجوهات چې کوم دي دا څنګه ختمېدی شي؟ ځکه چې مونږ خو تعلیم به په مخ کې بوځو، که مونږ خپل نظام د تعلیم درست کوو نو باید چې مونږ دا وجوهات چې کوم د دې د خرابۍ دي چې دا ختم شي که نه. د یو مثال به زه تاسو درکړم او زما خیاله دی چې هغه به کافي چې مونږ په هغې خبره مو کړی شو، په هغې پالیسي هم جوړه کړو شو. په سماجي توګه د استاد منل او ریکګنیشن او هغه ته هغه احترام ورکول، کم احترام چې تاسو سیول سروس ته ورکوئ یا کم احترام چې داسې خلکو ته ورکوئ چا سره چې اختیار وي. گویا کې استاذ ته د اختیار نه هغه عیسه ورکول کم چې هغه ته د سماجي توګه باندې د خلکو په نظر کې د احترام یو اړخ موجود یا د احترام رویه موجود وي. که تاسو سماجي حواله باندې استاد ته د منلو یا دغه ته د احترام ورکولو دغه ضرورت پوره نه کړه نو سماجي طور به استاد هغه شان محسوسوي څنګه چې اوس محسوسوي. اقتصادي وجې ډېر زیاتې دي، خو یو وجه دا ده چې تاسو بالکل په اسان او ساده ټکو کې وګورئ چې په دې وخت کې د یو کارکوونکي ضرورتونه او د هغه ضرورتونو پوره کېدل دا په څومره حساب یا په څومره خرچ کېږي. کم از کم هغه خرچ خو دې ورکړی شي، مثلا هغه ته د کور خرچ خو ورکړی شي، هغه ته د اوسېدو ځای خو ورکړی شي، هغه دغه بچي ته د تعلیم حق خو ورکړی شي، د هغه بچو ته د علاج سہولیت خو ورکړی شي کم از کم. دې سره به دا وشي څنګه چې تاسو سیول سروس ته ورکوئ، څنګه چې تاسو نورو د افیسر کیډر خلکو ته ورکوئ یا د بیوروکراسي کیډر خلکو ته ورکوئ یا د انتظامی کیډر خلکو ته ورکوئ. کمال خبره دا ده یو استاذ دی هغه چې کله استاذي نو هغه ته دا یو صلاحیت نه حاصل، خو هغه استاذ چې کله ایډیو شي
بیا ترقي مطلب دا دی چې هغه یو انتظامي کیډر راشي، انتظامي پوسټ باندې راشي، نو هغه ته هغه ټول سہولتونه موجود دي. د ډېر لوی فرق پیدا کړی دی. عمومي سماجي حواله باندې هم پیدا کړی، اقتصادي حواله باندې زموږ سماج کې چې کوم ټیټوالی او زیاتوالی دی یا فرق موجود دی، امتیاز موجود دی، خو د استاذ په حواله خو دا ډېره زیاته مهمه خبره ده. سیاسي حواله باندې تاسو وګورئ چې تعلیم سیاسي ترجیح یا زمونږ سیاسي نظام کې د تعلیم ترجیح څه ده. مونږ د ملک کې کوم قسمه تعلیمي نظام غواړو، او که تعلیمي نظام غواړو نو هغه تعلیمي نظام باندې څومره خرچ کولو ته تیار یو، او بیا هغه خرچ څنګه طریقې سره کولو ته تیار یو، دوه، او بیا هغه په چا کولو ته تیار یو، درې. دا ټولې سیاسي فیصلې دي. که تاسو د بجټ حساب کوئ یا د بجټ د لګولو حساب کتاب کوئ یا بیا دغه د احتساب یا دغه شفافیت اندازه لګوئ، دا ټول سیاسي عمل دی. او د پالیسۍ چې کوم د جوړول، د تعلیم د پالیسۍ جوړول عمل دی، دا سیاسي عمل دی. دا مونږ د سیاسي خپل سیاسي ترجیحاتو کې په کومه ترجیح کړو، مونږ د پاره څه اهم دي، مهم دي. د دې سیاسي قیادت، د دې وطن سیاسي قیادت، د دې وطن سماجي قیادت ته به د دې سوال جواب ورکولي. زما خیال دا دی چې په بنیادي توګه باندې د تعلیم په حواله د ډیمانډ اړخ ته کمی نشته، د مطالبې اړخ ته کمی نشته، کمی د سپلای اړخ نه دی، کمی هغه اړخ نه دی کوم چې ورکولی کېږي د هغه اړخ نه کمی دی. یعنې یو پلار ما تر اوسه داسې نه دي یا مور ما تر اوسه داسې نه دي چې هغه وایي چې زه خپل ماشومان یې سبق نه وایم، خو که فرض که نه وي پې یا پې نشي ویلی نو هغې بل اشي وجوهات دي چې هغه لرې کول ضروري دي. نو د تعلیم دغه ترجیح لټول او هغه ترجیح په ترجیحاتو کې مخې ته راوستل، نو بیا به د هغه پالیسۍ چې د تعلیم جوړېږي هغه به ډېره مختلف انداز سره راځي. د دې لپاره چې کوم بجټ متعین کېږي هغه هم ډېر مختلف، هغه چې بجټ لګي هغې باندې هم ډېر لوی کار کېږي، او څنګه چې د هغې د شفافیت نظام دی په هغه هم ډېر لوی کار کېږي. ډاکټر صاحب کوم وګورو په ننني وخت کې د حکومتي ملازمانو چې کوم تنخواګانې دي په هغې کې ما ته دا ښکاري چې د تعلیمي معیار مطابق او د کار مطابق د استاذ تنخوا د ټولو نه زیاته ده. صرف تاسو چې دا ډیو خبرو کو چیرې یو سړی دی ډیو شي یا ډیو شي دی، هغه زما په خیال هغه ته هم څه فرق نه پروزي. که هغه ته ګاډی ورکول کېږي نو خو دې دپاره چې دی ګرځي، نو ستاسو ګرځي نه. بل دا چې باقي چې څومره الاونسونه دي، څومره فیسیلیټیز دي، هغه د ټولو سرکاري ملازمانو یو شان دي. نو موږ د هغه د ولې حوصله افزایي د هغې وکړو چې هغه ملازمتونه ښه دي او دا ملازمت نه دی ښه. دې باره کې تاسو څه وایئ؟ ګورې جي خو زه اول به لږ ډېر ستاسو د خبرې سره اختلاف وکړم. ما ته نه ښکاري چې د استاذ کوم تاسو د بینیفټس یا د هغه د فایدو د تنخوا نه علاوه کوم ذکر وکړو هغه په دې حواله رښتیا دي یا په دې حواله صحیح دي. تقریبا د ټول انتظامی کیډر خلکو ته د صحت په حواله که هغه د دوای خبره ده او که هغه د علاج د خرچ په حساب خبره ده هغه ریمبرس کېږي. زما خیال دی چې استاذ ته نه کېږي. دغه شان د ټولو انتظامی کیډر خلکو د سبق په حساب، خصوصا د فوج او بیروکراسي سره تړلي خلک، د سبق څیزونه چې کوم ځای کې د هغه ډپارټمنټ کوم سکول خلاص کړی وي په هغې کې ورته یو مقام حاصل وي، یو د کوټې په حساب ورسره یو خبره موجود وي چې هغه ماشوم پکې سبق ویلی شي یا د هغه ماشومان پکې سبق ویلی شي. زما خیال چې استاذ ته دا نه ده حاصل. د پېښور یونیورسټۍ دا استادان دي، هغې ته خو په دې کې یونیورسټۍ په دې کیمپس کې ټول سهولتونه حاصل دي. یونیورسټۍ استادان ټول 15% کوټه ده. استادان تقریبا د 3,000 نه زیات دي. په دغه حساب چې تاسو وګورئ او بیا دې سره وګورئ چې د ایرفورس سکول دی او د ایرفورس یونیورسټي ده. د ایرفورس یونیورسټۍ کې د ایرفورس د افسرانو دپاره څومره کوټه ده. که دا تاسو وګورئ نو دا به تاسو ته ډېر زیات واضح فرق محسوس شي. که دا داسې د فوج وګورئ دا به ډېر واضح، که د پولیس وګورئ دا به ته ډېر واضح فرق محسوس شي. دا تاسو ارګومنټ کولی شي چې ایرفورس د افسران د استاد نه زیات کار کوي یا د پروفیسر نه زیات کار کوي. هغه خو یو جدا خبره ده که نه، ځکه چې د هر چا د کار نوعیت جدا جدا دی. زما غرض دا دی چې اکثر موږ دا ګورو چې زموږ په وطن کې چې کوم استاذ دی او د دې پیشې سره تعلق دی، نو هغه پکار دا چې هغه یو دانشور په حیثیت باندې هغه مقام وي، خو هغه ځان ته په خپله چې هغه مقام
ورکړی وي، ځکه چې دا مقام خلک خپله ځان ته ورکوي چې یو سړی په عام معاشره کې وي او عام معاشره کې د هغه د خبرو انداز، هغه خبرې، د هغه معلومات، د هغه علم هغه دومره وي چې ځینې وخت د خلکو د خندا شي چېرې دا دی پکې لا څه وایي. نو داسې بنده به د مراتو دی څنګه مطالبه کولی شو، دا به زموږ تعلیمي نظام څنګه مخکې بوځي. ګورې چې تاسو په خپله وایي بلکل هم صحیح وایي چې کله یو ماشوم 14 پاس کی یا یو پیشور ډګري والی د هغه دپاره استاذ کېدل په ترجیحاتو کې 100 نمبر ترجیح ده. زما خیال هغه ترجیح ده چې هغه پې سوچ هم نه دی کړی که د یا به اخیري ترجیح وي. دا ولې ده؟ دې کې خو یو تاسو کوم وایي که نه چې په خپله هیومن ایجنسي لکه په خپله زه استاذ کېدل غواړم او هغه استاد د دانشور په حیث یا د علم د خالق په حیث مخې ته راشي، هغه یو ډېر لوی دی، هغه پیغمبرانو سره د هغې تعلق جوړېدی شي، هغه فلسفیانو سره، مفکرینو سره. خو دویم دی چې سماج او دا نظام، سیاسي نظام، دا اقتصادي نظام او دا کلتور ورته څومره ځای ورکوي. په هغه حساب خلک بیا فیصلې کوي، کوم چې عام خلک دي هغه په دغه حساب فیصلې کوي. تاسو په خپله دا وایئ چې استاذ دی د هغه 13 ګریډ دی خو هغه 15 یا 14 ګریډ د نایب تحصیلدار ته اپلای کوي یا هغې ته درخواست ورکوي او هغې دپاره کوشش کوي چې وشي. د هغې وجه دا ده چې هغه د چې کوم ریکګنیشن، یو خو د اختیاراتو خبره ده، خو د اختیاراتو په بنیاد ریکګنیشن دی. ریکګنیشن هغه ته پته ده چې نایب تحصیلدار زیات دی بنسبت دا چې که زه هیډ ماسټر یم یا زه پروفیسر یم یا زه استاذ یم او ډېره تنخوا ملم یا ډېر لوی ګریډ مې هم دی. د هغه نه د هغې باوجود هغه هغې ته راځي. تا خو دا وین زما خیال دا دی چې دې ته هم راځي چې هغه د اسسټنټ سب انسپکټر دپاره اپلای وکړي، پولیس دپاره دې اپلای وکړي، دې ته هم راځي. داسې نورو ځایونو ته هم ځي چې هغې کې انتظامي کیډر موجود وي. د خبرو کول مطلب دا دی چې یو خو هغه دی چې کوم تاسو ووایئ چې په خپله یو کس دا محسوس کي یا یو کس دا محسوس کي چې زه د استاذ یم او زه د علم تخلیق کې برخه والم، دا خو یو خبره ده، دا آیډیل خبره ده. خو دې سره که فرض که مونږ د داسې خلکو تعداد زیاتوو یا د داسې خلکو مقدار زیاتوو، نو هغې دپاره دا ضروري ده چې سماجي، سیاسي او اقتصادي توګه باندې ورته دغه څیزونه ورکړو کوم په سماج کې د با اختیاره او د معززو خلکو دپاره لازمي وي. یو دماغ لو ډاکټر صاحب په دې موضوع مخکې خبرې کوو. تاسو ته یو ځل بیا هرکلی ډاکټر خادم حسین صاحب موږ سره موجود دی. پروګرام دی پوهه رڼا ده، تعلیمي نظام کې د استاد اهمیت او کردار، په دې باندې موږ خبرې کوو. ډاکټر صاحب، میرټ زمونږ په ملک کې عموماً چې کوم خلک ملازمتونو کې اخیسته کېږي یا سره رواج د میرټ دلته نشته. حقیقت دا دی چې دا څومره زمونږ په دې انتظامي انتشار دی په دې ټول ملک کې، ټول ادارې چې دي هغه موږ دا نه شو ویلی چې دا ښه طرف ته روانې دي. ګورو چې ادارو کې ډېر زیات انتشار دی او ادارې چې دي په صحیح طریقه باندې کار نه کوي، هغې کې منیجمنټ صحیح نشته دی، خاص کر فاینانشل منیجمنټ خو بالکل په ادارو کې چې دی هغه ډېر زیات کم دی. ترجیحات چې دي د هغې صحیح تعین نشته ځکه چې افسران هم په ترجیحاتو نه پوهېږي. نو د تعلیم مونږ خپل دغه چې تاوو نوم د استاد نه تاوو، مونږ په منیجمنټ یا نه راځو چې هاو ټو منیج د ایجوکیشن سیسټم. په دې باندې مونږ کوو چې د ښه استاد د سلیکشن دپاره د منیجمنټ چې دی د هغې څه ذمهواري ده او د میرټ څه اهمیت دی. ولې چې د میرټ خبره خو تاسو وکړه، خو څنګه چې مخکې ما وایي که نه چې دا یو سیاسي فیصله ده چې کله ستاسو ترجیحات د یو عمل باره کې هغه وي چې هغه د سماج دپاره او د ریاست دپاره مهم ګڼئ یا بنیادي ګڼئ، نو بیا به هغې دپاره اصول و قواعد او ضوابط هم هغه شان جوړوي چې هغه ضروریات او هغه د هغې اهمیت پوره کړی شي. زما خیال دا دی چې د تړلې د بنیادي طور چې د پاکستان د ریاست د تعلیم په حواله ترجیح څه ده، که دغه ترجیح واضحه شوه او دغه ترجیح مخې ته راغه، هغه د لاندې نه ډېر لاندې نه بره ته راغه، نو زما خیال چې د هغې لپاره قواعد او ضوابط جوړول او په هغې عمل کول دا زیاته مهمه کیدی شي.
دلته چې کومه ترجیحات دي تاسو ګوري که د ملازمت په حساب تاسو خبرو کوي د سیول بیوروکراسي یا د ملیټري بیوروکراسي دپاره چې کله ملازمتونه اعلانېږي نو په هغې کې خو څوک مداخلت نشي کولی هغه خو ډېر که کېږي ډېر کم به کېږي خو د استاذ په ملازمت کې څنګه کېږي مداخلت او ولې کېږي دا ډېر مهمه ده سیاسي سوال دی دا ډېره مهمه خبره ده چې کوم د سلیکشن کمیټه خبر تاسو کا نو اصلي دا یو فارم دی یو شکل موجود وي یو سلیکشن کمیټه موجود دي د هغې اختیارات موجود دي د هغې ټي آرز موجود دي په هغې باندې عمل څومره کېږي نو مارته چې دا تړلې د سیاسي ترجیح سره تاسو وایي چې زیاتره سي مداخلت د استاد په تقرري کې او د هغه په پوسټینګ او د هغه په ټرانسفرونه کې هم وي نو دا به موږ څنګه ختمو دا یو اهم خبره ده زموږ غلط استاد راځي ما د تکراري کې د مداخلت خبرونه کومه دا غینه زیاته پراخه خبره وکړه او هغه پراخه خبره ده تاسو یو بل مثال وکړئ دلته چې کله هم د فنډ کمې راشي په ترقیاتي فنډ کې کمې راشي نو کومې منسټرۍ نه فنډ رالیو هغې باندې لګوي هغه هم د تعلیم منسټرۍ نه اکثر فنډ رالیو په بل ځای لګوي لکه داسې ډېر کم شوي دي چې د بل ځای نه فنډ راوالي په تعلیم یې لګوي د دې هیډ نه الي په نورو هیډونو حالانکه د تعلیم بجټ په انټرنیشنل چې کوم معیار دی مخکې نه هغه کم وي د هغې باوجود هغې نه پیسې رالي نو هغلته بعد مثلا د سوابه یونیورسټۍ د استادانو د شاګردانو د هغلته د لیبارټرو د لایبرریرو د هغې د سهولیاتو وایي چې 1.5 بلین روپۍ 1.5 ارب روپۍ وي هغه به څومره لوی تاوان و که فرض که دغه شان شوی وی نو عرض مې دا دی چې کیدای شي قواعد او ضوابط موجود دي د هغه قواعد او ضوابطو لاندې چې کوم د منتخب کوونکي کمیټې ده هغه موجود دي خو په هغې باندې عمل کولو دپاره عمومي سیاسي ترجیح مهمه ده تر څو چې دغه نه مخې ته راغلی ما ته نه ښکاري چې دا مسلې به حل شي ډاکټر خادم حسین صاحب تاسو ډېره مننه همدې سره لیا قسیم ته اجازه ورکړئ د الله په امان